السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د ایزي پیسه اکاونټ جوړ کړئ. خو دوستانو د ایزي پیسه اکاونټ ډېرې زیاتې فایدې دي. د ایزي پیسه اکاونټ په ذریعه سره تاسو خپل دوستانو ته خپل کور ته له هر ځای څخه روپۍ لیږلی شئ. د شناخته کارت په ذریعه سره روپۍ لیږلی شئ، د ایزي پیسه اکاونټ په ذریعه سره روپۍ لیږلی شئ او بینک ته هم لیږلی شئ. او دوستانو د ایزي پیسه اکاونټ په ذریعه سره تاسو اوس انلاین بلان هم جمع کولی شئ، یعنې تاسو اوس په خپل کور کې د بجلي او د ګیس بل جمع کولی شئ. نو دوستانو په دې ویډیو کې صرف تاسو ته د اکاونټ جوړېدو طریقه درښیم چې موږ ایزي پیسه اکاونټ څنګه جوړولی سو. نو ان شاء الله پر روانه ویډیو کې به زه هم تاسو ته د بجلي بل جمع کوم، هم تاسو ته انلاین د ګیس بل جمع کوم. نو بیا تاسو په خپل کور کې د بجلي او د ګیس بل جمع کولی شئ، هیڅ ځای ته به هم د تلو تاسو ته ضرورت نشي پیدا. او دوستانو د ایزي پیسه اکاونټ پر ذریعه سره تاسو انلاین پیمنټ هم کولی شئ، یعنې داسې ډېر زیات ویب سایټونه دي لکه دراز ډاټ پی کې، کارت پی کې، انلاین بازار، دا رقم ډېر ویب سایټونه دي چې هغه انلاین سامان خرڅوي، بیا انلاین پیمنټ غواړي. نو بیا تاسو د ایزي پیسه اکاونټ په ذریعه سره هغو ته پیمنټ کولی شئ او له هغو څخه سامان اخیستلی شئ. او دوستانو د ایزي پیسه اکاونټ په ذریعه سره تاسو ټیکټس هم اخیستلی شئ، له مختلفو کمپنیانو څخه تاسو ټیکټس هم اخیستلی شئ. نو ډېرې زیاتې فایدې دي، ډېر زیات کارونه کوي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د ایزي پیسه اکاونټ جوړ کړئ. ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو ولر له پلی سټور څخه ایزي پیسه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ایزي پیسه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ نو سمپل به تاسو ایزي پیسه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر ایزي پیسه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه رقم شکل راځي، ګوره انټر یور موبایل نمبر. دلته به تاسو هغه موبایل نمبر کې ولیکئ په کوم موبایل نمبر تاسو ایزي پیسه اکاونټ جوړوئ. او دوستانو دلته ګوره تاسو دوه خبرې یاد ساتئ. اوله خبره دا دلته ګوره تاسو هغه نمبر کې ولیکئ کوم نمبر چې په دې موبایل کې موجوده وي، ځکه په هغه نمبر باندې او ټي پی کوډ ځي. که چیرې هغه نمبر په دې موبایل کې نو بیا په هغه موبایل نمبر باندې ایزي پیسه اکاونټ نه جوړیږي، هغه نمبر باید خامخا په دې موبایل کې وي. او دویمه خبره دا دوستانو ګوره په دې نمبر چې کله هم اوس تاسو ایزي پیسه اکاونټ جوړ کړئ نو بیا که مو هر وخت پی رالیږلې نو تاسو به دغه موبایل نمبر ورښیاست او په دې موبایل نمبر باندې به بیا تاسو ته خلک پیسې رالیږي. نو راځو دوستانو دلته زه اوس خپل نمبر کلیک کوم او په هغه نمبر باندې زه ایزي پیسه اکاونټ جوړوم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ ما خپل نمبر کې ولیکل، نو زه په دې نمبر باندې ایزي پیسه اکاونټ جوړوم. لاندې پروسیډ بټن دا سمپل په دغه پروسیډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروسیډ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګورو تاسو کتلی شئ په دې نمبر باندې ماته او ټي پی کوډ راولېږئ. نو دا نمبر الریډي په دې موبایل کې دی، نو د موبایل به اتوماتیک هغه او ټي پی کوډ ډیټیکټ کړي. نو ګوره هغه ډیټیکټ کړي، بیا دا رقم شکل راځي، دلته وایي انټر آی ډي کارت ډیټیل. ګوره دلته په دا اولي خانې کې به تاسو د شناخت کارت نمبر ولیکئ، ورته لیکلي هم دي وایي انټر یور سی ان اس سی نمبر. په دا اولي خانې کې به تاسو د شناخت کارت نمبر ولیکئ او په دا دویمه خانې کې ګوره وایي انټر سی ان اس سی ډیټا پیشو، یعنې په دا دویمه خانې کې به تاسو د شناخت کارت تاریخ اجرا ولیکئ یا ډیټا پیشو ولیکئ. په کوم تاریخ تاسو شناخت کارت جوړ کړی ده هغه د شناخت کارت ډیټا پیشو ډیټ به دلته تاسو ولیکئ. که چیرې ستاسې اردو شناخت کارت وي نو په شناخت کارت کې به تاسو تاریخ اجرا پیدا کړئ، هغه تاریخ اجرا به دلته تاسو کې ولیکئ. او که چیرې ستاسو انګلیش شناخت کارت وي یا سمارټ کارت وي نو ډیټا پیشو به تاسو کې پیدا کړئ. او پارسو تاریخ ستاسې هغه شناخت کارت جوړ کړی وي هغه ډیټ به تاسو دلته کې ولیکئ او په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره بیا دا رقم شکل راځي، دلته ګوره وایي کریټ یور پین. دلته به اوس تاسو 15 عدده کوډ ورکوئ. لکه څنګه چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ ته کوډ ورکوئ، پاسورډ ورکوئ، دلته به اوس تاسو ایزي پیسه اکاونټ ته 15 عدده کوډ ورکوئ. بیا که هر وخت تاسو خپل ایزي پیسه اکاونټ خلاصوئ نو له تاسو څخه به دغه 15 عدده کوډ غواړي، نو دلته به اوس تاسو 15 عدده کوډ ورکوئ. نو په دواړو خانو کې به تاسو یو رقم 15 عدده کوډ ورکوئ. زه راځم اوس خپل ایزي پیسه اکاونټ ته 15 عدده کوډ ورکوم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ ما په دواړو خانو کې یو رقم 15 عدده کوډ ورکړئ. کله چې تاسو 15 عدده کوډ ورکړئ لاندې کریټ یور پین بټن ده، سمپل په کریټ یور پین بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ یور پین بټن باندې کلیک وکړئ نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ سره ایزي پیسه اکاونټ جوړ سو. کله چې تاسو اول واره ایزي پیسه اکاونټ جوړ کړئ نو ایزي پیسه تاسو ته 50 روپۍ بالکل پرې درکوي. نو دوستان ما مخکې تاسو مال د ایزي پیسه اکاونټ په ذریعه سره تاسو بیخي زیات کارونه کولی شئ. تاسو یو چاته روپۍ ورلیږلی شئ، بل څوک یې تاسو ته
لیږلی سي، یو چاته ایزي لوډ کولی سي، بلان ادا کولی سي، د بجلي بل د ګیس بل ادا کولی سي، آنلاین د موبایل ټیکس جمع کولی سي، ټیکټان اخیستلی سي. بیخي زیات کارونه دوستانو تاسو د ایزي پیسه اکاونټ په ذریعه سره کولی سي. ایزي پیسه اکاونټ بس تاسو ډیر زیات کارونه در اسانه کړي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.